خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې دعا کوم یا پروردګار مور دې نمرې خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې سوالونه قبلېږي نو زما سوال دې قبول شي سوالونه قبلېږي نو زما سوال دې قبول شي خدایا بس زما د زړه دپاره مور دې نمرې خدایا بس زما د زړه دپاره مور دې نمرې دعا کوم یا پروردګار مور دې نمرې د خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې دعا کوم یا پروردګار مور دې نمرې خپل بچی په درد باندې بیدار مور دې نمرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن لیدونکو دغه کورنۍ هغه دردونه هغه ستونزې موږ له تاسو سره شریک کړي وو چې تاسې واقعا ډېر دردولي وئ خو نن به تاسو ته موږ خوشحالي درکوو دغې مور یوه خبره کړې وه چې موږ داسې ټول دردولي وو چې زما غټ ارمان دغه ده چې ما څوک ډاکټر ته بوځي الحمدلله تاسې ولیدل چې دغه مور موږ ډاکټر ته بوتله یو ښه خبر دغه ده چې دغه مور تر څو چې ژوندی وي ټول عمر به د دې علاج پرې کېږي ډاکټر صاحب ګلزمان نه ځانګړې مننه کوم چې په دې برخه کې د همکاري موږ سره وکړله او د ټول عمر لپاره یې پرچه ورکړه څومره چې دغه مور ژوندی وي او دغې مور علاج به پرې کېږي مور یې دغه پرچه ورکړه نه کوي کله چې مرضېدې دا پرچه ورته ښیه هر وخت ورځه تا علاج به پرې کېږي هغه ستونزه د مور یې حل شوله مور یې دغه دوا شوله او زما هغه خورکۍ چې خفه یې پرې وه هغې علاج هم وشو الحمدلله شکر هغې تر څنګ ځینې وروڼو چې نور کومکونه کړي دي نه کومکونه خو دلته ایښي دي ماشاءالله ښه پرېمانه کومکونه خلکو کړي دي الله پاک دې ټولو ته اجر ورکړي زه نوبت په نوبت باندې ښیم چا چې ویلي وو چې ما یو رقم نوم یاد کړه چې ما ته معلومات وشي ستاسو د اطمینان په خاطر ستاسو د ډر په خاطر باندې موږ هر څه نوشته کړي هر څوک چې کومکونه یې کړي دي هغه یو به انشاءالله ګوري یو ورور کومک کړی خوراکي موادو کومک یې کړی چې کور یې ودان الله پاک دوی ته پوره اجر ورکړي دغه دی موږ ته همدغه کورنۍ راورسولو یو بل ورور کومک کړی شمسي او بیټري کومک یې کړی او یو بل ورور چې کور نه شمسي راوړي هغه دی دغه توره وړه شمسي چې درته ښکاري دی له خپل کوره را خلاصه کړه او دغه فامیل ته یې راوړله د دغو موادو تر څنګ هغه د شمسي او بیټري دغه د بلې شمسي تر څنګ یو اندازه نهه کومکونه چې تاسو کړي وو ځینې وروڼو ځینې شفرونه ماته ښودلي وو چې په دغه شفر باندې موږ دغه امانت تر دوی ورسوه نو موږ هم په کټو کې په همغه اندازه پیسې چې تاسو موږ ته رالیږلي بند کړې هغه څه چې تاسو موږ ته ښودلي نوشته شوي هغه یو ځای یادومه او تاسو اطمینان حاصل کړئ او ډاډ مه حاصل کړئ تر څو مطمئنه شئ چې تاسو امانت تر دغې مور ورسېدلو یو ورور د مختار په نوم باندې 2500 افغانۍ کومک یې کړی و چې یادونه یې کړې وه 10,000 افغانۍ دوی ته خوراکي مواد واخله او 2500 افغانۍ دغې مور ته د مرضي دپاره ورکړه خو هغه مواد یو بل ورور واخیستله چې هغې نه ځانګړې مننه کومه دوی ته موږ ټولې پیسې نغدې ورکوو هغه 2500 افغانۍ هم په همدې کې دي هغه هم نغدې ورته سپارو ځکه چې علاج ډاکټر صاحب ګلزمان دې دپاره پرې وکړله چې کور یې ودان او ټول عمر به د دې علاج کوي نه د یو نه د دوه نه د درې نه د څلور نه د پنځه نه د شپږ نه د اووه نه د اته نه د نهه نه د لس نه د یولس نه د دولس نه د 12 نیم ولې دا 12 زره شوې چې مختار ورور لیږلي وي یو بل ورور چې د الین څخه یې کومک کړی و ځینو ملګرو نه یې پیسې ټولې کړې وي خپله هم چمده کړې وه ډېره مننه کوم وروره خوشحاله اوسئ هغه هم 12 زره افغانۍ کومک کړی چې دغه ورته شمار او دوی ته یې ورکوو نه د زر نه د دوه نه د درې نه د څلور نه د پنځه نه د شپږ نه د اووه نه د اته نه د نهه نه د لس نه د یولس نه د 12 نه د 12 نیم مور یې 12 زره روپۍ دغه شولې یو بل ورور د الین څخه کومک کړی نوشا وروره
12,000 افغانۍ چې هغه هم دوی ته شمارو. د دې 1000 د دې 2 د دې 3 د دې 4 د دې 5 د دې 6 د دې 7 د دې 8 د دې 9 د دې 11 د دې 12 مور 12,000 افغانۍ دغه شولې. یو بل ورور د کویټ نه کومه کړی دی یوسف محمد په نوم باندې چې د خپل نوم بل شي دی فقط په دې باندې چې دی مطمئن شي چې ما منت تر دغه مستحق خلکو ورسېدلو 10,000 افغانۍ دا هم دوی ته شمارو. 1 2 3 4 5 6 8 9 د دې 10 دا د محمد یوسف په نوم باندې یو ورور چې خپل نوم بل شي دی 10,000 روپۍ شوي. ځینې ورونه چې په بلجیم هیواد کې ژوند کوي د شیخ ابو حسن سواتی مینوال دي هغې هم 15,000 افغانۍ کومک کړی چې دا هم دوی ته شماره او دوی ته یې ورکوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دا کومک هم د شیخ ابو حسن سواتی مینوال لخوا شوی و. ځانګړې مننه ترې کوو کور مو ودان ستاسو منت دغه دی تر دغه ورسېدلو. یو بل ورور چې یو دوکان لري دروازې جوړوي د هغې هم یو 10,000 افغانۍ کومک کړی چې دا هم ورته شمارو دوی ته. 1 2 3 4 5 6 7 9 د دې 10,000 افغانۍ دغه د ورور لخوا چې د دروازې جوړوي دلته په خوست کې ده د دې 10,000 دغه شمورې. ځینې نور ورونه چې کومک یې کړی و نه یې غوښتل چې نوم یې خپور شي نه یې غوښتل چې دوی د پیسو اندازه خپاره شي فقط غوښتل چې ما منت تر دوی ورسوه بس. هغه هم 63,000 100 افغانۍ دي په کټ کې دي دغه 63,000 او 100 افغانۍ هم دوی ته شمارم زه. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت د دې شپږ څلوېښت د دې اووه څلوېښت د دې اته څلوېښت د دې نهه څلوېښت د دې پنځوس د دې یو پنځوس د دې دوه پنځوس د دې څلور پنځوس د دې پنځه پنځوس د دې شپږ پنځوس د دې اووه پنځوس د دې اته پنځوس د دې نهه پنځوس د دې شپېته د دې اوه شپېته دوه شپېته د دې درې شپېته سل 63,000 100 افغانۍ دغه جمله کومکونه وو چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي نه یې غوښتل د پیسو اندازه یې خپره شي دا هم همدغه مور ته سپارو. زموږ دوی خویندې چې په خارج کې دي په خوست کې د یو سرمعلم دی ویلې سي د هغې موږ ته پیسې سپارلې وي هغه هم موږ همدغه پیسو ته ور واچولې تر څو دغې مستحقې کورنۍ ته ورسېږي. د امریکا څخه دوه خویندو کومک کړی و او جمله کومک چې دوی لپاره شوی 1,15,000 100 افغانۍ نه کومک دوی سره وشولو. ټولو ورونو او خویندو نه ځانګړې مننه کوم چې په دې کې موږ سره سعودي نه ځینې ورونو کومکونه کړي وو فقط دومره ویلي چې سعودي نه کومک شوی دوبۍ نه یې کړي وو ځینې ورونو کویټ نه کړي وو همدغسې امریکا نه یې کړي وو اروپا نه یې کړي وو ټولو نه ځانګړې مننه کومه الله پاک دې تاسو ته پوره اجر درکړي چې د دغې بېچاره کورنۍ هغه غږ تاسو چې واورېدو تاسې خپل اخلاص وکړلو تاسې خپل هغه د مزدورۍ روپۍ هغه د خوارۍ روپۍ چې ډېرې په زحمت مو ګټلې وي د خپل فامیل نه مو اضافه کړې د خپل ځان نه مو اضافه کړې او دغې مستحقې کورنۍ ته مو راولېږلې الله پاک تاسو ته اجر درکړي چې تل مو زموږ غږ اورېدلی او زموږ په واسطه مو خلکو ته پیسې رالیږلي او موږ ته داسې مستحقو کورنۍ رسولې دي بیا هم ځانګړې مننه. مور څومره خوشحاله چې دا کومکونه وشوله تداوي دې وشوله الله دې تاسو ارمندونه پوره کړي موږ پوره الله مو د دارې خپل خولې پورته نه کړي الله پروردګار تعالی امین. هغه چاته څه ویل غواړي تا کومکونه یې کړي دي مورې څه ویلو ته غواړي امین امین مورې خوشحاله اوسې مورې الله دې ژوندی لره. مورې اوس د کوم زړه نرمون پوتې دی اوس خدای دې کامیاب کاله هغه ارمون دې پوره شو هغه ډاکټر ارمون دی پوره شو الله دې کامیاب کاله دې بچي او ټول عمر بس پرې ورتلای شي مورې چې څومره ته ژوندی هر وخت پر شو ته خیا ته به پرې علاج کېږي مورې ور فهم نه مصرف کېږي خدای دې د په مخه وچې لري امین. قدرمن لیدونکو بیا هم له تاسو نه ځانګړې مننه کومه ځینې ورونو غوښتنه کړې وه چې د دوی لپاره تاسې جامې یا کالي ورته واخلئ نو موږ په دې خاطر باندې وانخیستل شاید چې موږ کوم شی ورته واخلو د دوی خوښ نه شي بهتره مو وګڼله چې دوی ځان ته په خپله انتخاب وکړي او که تاسې فکر کړی وي ځان لپاره کله کالي اخلئ د انتخاب کې سړی ډېر ستړی کېږي هغه د چا چې په خوښه باندې نه وي هغه کالي بیا خوند نه کوي
نو موږ هم په همدې خاطر باندې څه نه ورته راوړله، پیسې مې ټولې نغدې ورته وسپارلې تر څو دوی ځان ته کالي وي که هر شی وي په خپله باندې واخلي. بیا هم ځانګړې مننه چې موږ غږ کړی او تاسو اورېدلی، موږ هم راساً تر داسې بېچارهو کورنیو رسولی دی. زموږ سره داسې نورې ډېرې کورنۍ هم شته، راځئ چې هغې هم په ګډه لاسنیوی وکړو. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو، تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. کوما یا پروردگار مور دې نمرې د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمرې د خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمرې دعا کوما یا پروردگار مور دې نمرې خپل بچي په درد باندې بیدار مور دې نمرې ساتلا یم له واخله هر ګزار مور دې نمرې ساتلا یم له واخله هر ګزار مور دې نمرې دعا کوما یا پروردگار مور دې نمرې خپل بچي په درد باندې بیدار